سپین کړی چلغوزی نن سبا موږ ورکو په 11000 روپۍ کیلو ښایسته چلغوزی او د دې 12,500 روپۍ ریټ مخې ته چلغوزی ورکو په 7000 روپۍ 6500 روپۍ دی کې دوه غلټینی دا وزیرستان والا دی مونږ یو کورس تیار کړی دی د وای په شکل باندې چې هغه سکین کې هم کار کوي وینه کې املا دل پاندو دل کې هم کار کوي قدرمنو کتونکو زه راتلی یم او تاسو ګورئ چراغ ټي وي تحصیل خوازخیله اسپتال چوک کې بالکل د اسپتال په چوک کې نیو چترال ډرای فروټ دکان کې موجود یم زما ترڅنګ زما باچا اگر اثر موجود دی قدرمنو کتونکو د جمعې ورځې شپې دي او که تاسو سوچ او فکر کړی وي نو جمعې د سواد بیا ډېر زیات یخ وي او چې د سواد یخني وي او بیا د باچا د دکان د نیو چترال دکان دغه وچې میوې دلته کې موږ مختلف قسم میوجات چې دي هغه ولیدل د دوی سره به هم خبرې اترې کوو چې یاره ډرای فروټ وچې میوې چې دي هغه وجود دپاره د جسم دپاره څومره فایدهمنې دي دلته کې وچې میوې چې تاسو وخورئ که نه ستاسو په وجود کې به ستاسو په جسم کې به توانایي یو ښایسته طاقت چې دی هغه د دې وچو میوو په برکت سره راشي باچا سره به خبرې اترې کوو چې دوی سره کم کم قسم وچې میوې دي د کم کم ځایونو راځي بسم الله الرحمن الرحیم پهله خو زه ستاسو د میډیا والا شکریا ادا کوم چې زمونږ ځای د تاسو تشریف راوړو او دا د خوشحالۍ ویښسار دی د ډرای فروټ او د میډیسن حواله مخالفت نه یم خو د ډرای فروټ داسې یو کوالټي ده داسې یو سیستم دی نن سبا دور داسې دی د ماحول د موسمیات چې کوم یخوالی دی د هغې دپاره د ډرای فروټو په طاقت قوت ملا دل پنډو دل کې د دې څه کار مار داسې خاص نشته که نه دا د طاقت قوت ملا دل پاندو درد داسې وغیره د دې نسخې جوړول چې کوم دي دا زمونږ فرایض دي او زما دا فرایض زمونږ ادا کول دا دي چې زما رونه خویندې د میډیسن په ذریعه نه بلکې د بغیر نقصان شیزونه دي دا او د هغې په وضاحت باندې زه خپلو رونو خویندو مشرانو کشرانو ته خاص کر د دې ډسټرک خوازاخیله کوسکلي ازخیل بر زمونږ کم خوا او شهرونه عزیزان چې دي دیو ته زه دا وایم دا ریکویسټ دی ورته زما چې د میډیسن خو ټیک ته خو بهرحال دا یو ذریعه ده چې دا یو نسخه ده دا بادام شو پیستا شو کاجو وغیره نور پمپینسیډ بیچونه د دې په ذریعه باندې مونږ دوايانې هم ورکوو کمزورتیا دپاره سر ملا دل پنډو دل یا وغیره سستی ناراستی سکین ویني دپاره طاقت دپاره داسې لږ لږوټي لکه د یو 1500 2000 روپو پورې ډرای فروټ خو مختلفو نیټونو کورسونو کې خلک ګوري چې کوي داسې ضروري دغه دی که نه لکه مطلب هغه ضروریات اوس د دې پوره کول پکار دي او خلک وایي چې یاره ډېر زیات ګران شوي دي د وس نه بهر شوي دي نو سرجي دي امپورټنټ لکه مطلب کوم شیزونه چې د بهر نه راځي نو هغه د ډالرو په دغه باندې مونږ داسې نور بهر ملکونو کې دا شیزونه 19-20 خو نه بهرحال زه الحمدلله تاسو ته په قسمیه ویم په وضاحت ویم چې ما د خپلو لکانو ته او مزید د خپلو رونو بایګانو ته هم دا ویلي چې مزید دا شی مخې ته نور داسې نرجل ګران دی خو ګزاره کول پکار دي موږ ته مناسب پیسې ګټه پکار ده نور دا زمونږ کاروبار دی نورو ته هم پیدا ورکول پکار دي او زه خو پخپله ژونداني طور چې یم او ګاهک راشي کسټمر راشي نو لسوان دي که ګټه هم ونه کړو د غریب سړي نه مالدار جو هغه سره خپل په بیس چلیږو لکه غریبانو ته هم ضرورت د دې کېدای شي شته که نه نو موږ د هغې په وضاحت باندې ډېر خلکو ته داسې په دغه باندې ګیپونه هم کوو پټ پټ که نه چاته ښکاره کوو نه میډیا ته یا نور د هغې وجه دا ده چې په هغې کې زمونږ بیا دغه نه ریاکاري پکې راځي او ښه اوریجنل په ګارنټۍ ښه ښایسته لکه وطني شات چترال نه راځي د ګلګت نه راځي چیلاس نه خاص کر د دې خوازاخیل وطن چې کومه شات زموږ سره یې ښه ښکلی صفا سوتره په ګارنټۍ باندې ورکوو ښه په اعتماد ورکوو نور ماشاءالله زموږ سره نوي نوي ډرای فروټ راغلي فرازیل نټ شته نور دمسې مزید دا د کوم ځای مرخڼۍ دا جي د چترال د چترال جي دا دا ووینئ ډېره ښایسته مرخڼۍ ده د کیلو په حساب باندې او 1600 روپۍ باندې مونږ د دې پرایس ورکوو خو ښایسته مرخڼۍ ده غټه مرخڼۍ ده چلغوزي موږ سره دا دي دا سپین چلغوزی دی دا ښه ښکلی ښایسته چلغوزی پکې راغلی سپین کړی چلغوزی نن سبا موږ ورکوو په 11000 روپۍ کیلو ښایسته چلغوزی او د دې 12,500 روپۍ ریټ مخې ته په دغه دی داسې نور هم موږ سره چې کوم دی نو خربوزې او کیوي او پاپیتا پټ والا چلغوزی ورکوو په 7000 روپۍ 6500 روپۍ دی کې دوه غلټینی دا وزیرستان والا دی صحیح دی جی او مزید نور هم داسې ښکلي ښکلي شیزونه طاقت ملا دل پنډو دل دپاره مونږ یو کورس تیار کړی دی د وای په شکل باندې
چې هغه سکین کې هم کار کوي وینه کې املا دل پاندو دل کې هم کار کوي لکه دا نیچرل خوراکونه دي او مطلب دا د همیشه د پاره اډرس زمونږه هسپتال چوک خوازاخیلا او هسپتال چوک خوازاخیلا چترال ډرای فروټ زمونږه جو بورډ لګیدل دی نیو چترال او بلډینګ جو ریاض خان بلډینګ دی محمد نوا خان اصاله والا او دا مخامخ هسپتال دی جی او زمونږ د ویډیو پوسټ سره څوک رالو چې ما دا ویډیو کتلې و د چراغ ټي وي دا جی نو هغه د پاره به څومره ډیسکاونټ هغه د پاره به خو فل ډیسکاونټ زما به سره خو فل مطلب دا دی چې کانسیشن او بالکل زما ورونه عزیزانی کې زما ورونه خويندې راځي زما وضاحت دا ډرای فروټ د یو جنتی میوه ده د دې مثال د یو جنت د زمونږ روري ده او مطلب دا باغی به چلیګو دی بل سره او زمانو محمد زیب او د دکان نوم چترال ډرای فروټ نیو چترال ډرای فروټ شکریہ سر